طالبانو تازه کابل ښاریانو ته څه اخطار ورکړی دی، چاته به سزا ورکوي او څه سزا به ورکوي. بلخوا که ګیره ونه لري نو ولې وظیفه هم نشي کولی؟ دا دوه ډیر مهم خبرونه په همدې ویډیو کې کتلی شئ او د سوله افغان یوټیوب چینل د راتلونکو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. د طالبانو حکومت د سټنډرډ ملي ادارې د نفتي موادو ټولو سوداګرو ته خبرداری ورکړی دی چې هیواد ته د بې کیفیته نفتي موادو له واردولو ډډه وکړي. د ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې هغه سوداګر چې د تیلو او ګازو واردات کوي له دې وروسته د بې کیفیته موادو له واردولو ډډه وکړي او که د سرغړونې په صورت کې ونیول شي سخته سزا به وویني. د یادې ادارې د اعلامیې پر بنسټ د بې کیفیته نفتي موادو استعمال د چاپیریال ترڅنګ د انسانانو روغتیا ته هم زیان رسوي او د دغې چارې د مخنیوي لپاره یې د عامه روغتیا وزارت سره په ګډه کار پیل کړی دی. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د نفتي موادو په ځانګړي ډول د پټرول او ګازو د لوړې بیې ترڅنګ د کیفیت په اړه هم په ځلونو خلکو شکایت کړی و. بلخوا د هم ډیر زیات مهم خبر همدا دی چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نظامی څانګې مشر شیخ راز محمد د 203 منصوري قلوردو غونډې ته وویل چې د نظام کارکوونکي باید هرومرو ګیره ولري. عوامو خلکو ته هم توصیه کیږي چې ګیرې پرېږدي. د په وینا د دوی اساسي موخه په نظام کې اصلاحات راوستل او د یوې پاکې او فعالې ادارې رامنځته کول دي. د یادونې وړ ده چې ارزګان کې هم د ولایت مقام لخوا حکومتي کارکوونکو ته خبر ورکول شوی چې ګیرې پرېږدي او لونګۍ په سر کړي. ستاسو له ملتیا ډېره زیاته مننه. سوله افغان یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو هم لایک کړئ، نظر مو هم کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو ښه وخت، د خدای پامان.